سلامونه د افغانستان یوټیوب چینل مینوالو هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ، خوشحاله اوسئ، آباد اوسئ. دوستانو له تاسو ټولو مننه چې زموږ خپرونې تعقیبوئ. ملګرو نن مو سفر په طرف د ننګرهار همیشه بهار د ګلو هار دی. غواړو چې په دې لاره کې تاسو ته یو خپرونه چمتو کړو. هیله ده چې زموږ سره تر اخره اوسئ. زما ګران ملګری د نن سفر ډریور نور محمد شینواری هم دی را سره. سلام ستړی مه شې نور محمد، څنګه جوړې فعلې کراري ده جوړې څو ورځې وروسته په دې لاره ځې او راځې؟ یو هفته. څنګه ده لاره ښه ده؟ څومره وخت کې ځې راځې د جلالاباد هغه جلالاباد نه یا تورخام نه تر کابله پورې؟ جلالاباد او کابل دوه ساعته. نن به دوستانو ته کوم ځای کې بریک نیسو او کوم ځای کې به خپرونه چمتو کوو؟ ملګرو بیا هم ښه راغلاست. په دې هیله چې تر دې دمه زموږ سره وې د لارې تصویرونه او ویډیوګانو مو لیدلې وي. دا نو د سروبي بازار ته راورسېدلو. سروبي بازار ډېر ښایسته بازار دی. دغلته کوم موټر چې د کابل او تورخم او جلال آباد په لاره راځي نو دا روډ دی. بیا هغه مسافرین چې ستړي کېږي، لاره خو ډېره اوږده 3-4 ساعته، تورخم نه چې راځي 5 ساعته، نو دغلته بیا مسافرینو لپاره هوټلونه جوړ شوي دي او دغه ځوانان هم راوتلي تر هغه مسافرینو د دمې جوړولو په خاطر او د ناشته یا د غرمې ډوډۍ کولو په خاطر دوی کار کوي. سلام ستړی مه شې. وعلیکم سلام، تاسو هم ستړي مه شئ. مننه، خوشحاله اوسئ، ژوندی اوسئ. خیر اوسئ، مننه. ښه، نوم دې څه دی وروره؟ نوم یې ولي دی. ولي جانه څنګه بخیر؟ شکر دی، تاسو ښه یاستئ که را دي؟ څنګه مایان هم د کوم ځای دي؟ وطني مایان شته او که نه؟ وطني مایان هم لرو، پارمي هم لرو، پاکستاني هم لرو، د ننګرهار نه هم راځي، د پاکستان نه هم راځي. دلته په دې سیند کې هم پیدا کېږي. او زموږ دې سیند کې هم پیدا کېږي. او موږ یې نه رانیسو، نور کسان یې رانیسي، موږ ته یې راوړي، به موږ یې خرڅوي. څنګه په لاره کې څومره کسان راځي چې دلته ډوډۍ وخوري؟ بازار مو څنګه دی؟ وخت په تېرېدو سره بدل شوی نه دی؟ هماغسې هوټل د خوراک دپاره کسان راځي؟ ولا بازارونه خرابه شوي دي، ضعیفه شوي دي. وخت په تېرېدو سره ډېر اغېزه یې په کړې ده، تاثیر یې په اچولی دی. خو شکر دی بیا هم ښه دي، دومره خلک راځي. زموږ خو لینډ سورله ډریوران دي، سورلۍ والا شخصي کار راځي دلته، دومره ګزاره کېږي. شکر دی، خو پخواني غوندې نه دي. زه خدای د خیر وکړي، رب د یو داسې وخت راولي چې ټول افغانان خوشحاله وي. د ورځې څو کیلو مایان خرڅېږي دغلته؟
د ورځې 50 کیلو 80 کیلو او کیلو مو بیا په څو د خوراک کیلو 2.5 هم خرڅوو 300 هم خرڅوو خوراک بیا په 1.5 یو نیم سل خرڅوو بیا وطني مایان او هغه مایان چې د پیښور راځي د هغوی په ریټ کې څه او ډېر فرق دی وطني میان چې هغه 3.5 400 پیدا کېږي او د پاکستاني میان چې 210 2.5 دغسې کیلو پیدا کېږي په دوران کې مو کومه ورځ میلمانه یا کسان زیات دي د پنجشنبې په ورځ او د جمعې په ورځ میلمانه ډېر زیات هغه ورځو ته به خو خوشحاله مې یاست او خو ته خوشحالې وه مدګي مو ته نیولي ډېره مننه وروره خیر ستاسو نه مننه ګورم ده ملګرو کوم ورور خبرې مو چې واورېدې دا د سروبي بازار دی مخکې به م ځو په دې هیله چې زموږ سره اوسئ څنګه وروره نوم دې څه دی امین الله څوک امین الله امین الله څنګه بخیر یې څومره وخت کېږي چې مایان پخوې یو میاشت د کوم ځای مایان هم د کوم ځای دي مایان د دې سیمه هم شته د پاکستان هم شته ها د دې سیند کوم مایان دي هغه د دې سیمه او خوراک څو دی بیا دا خوراک یو نیم سل یو نیم سل کسان راځي خوراک دپاره ولې نه څومره کسان د ورځې یاره د ورځې دا 50 کیلو مان خرڅېږي 50 کیلو یو کیلو کې تاسو څو روپۍ یو کیلو کې زمونږ 50 روپۍ شته مننه خیر اوسې
د لا نورو ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ.